قدرمنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو په سلامونه مو لمانځم. نن د پښتو ژبې یو داسې مشر لیکوال، شاعر، د پوهنتون استاد او څېړونکی در پېژنو چې د خپلې ژبې پښتو د بډاینې او د پښتنو د راویښولو لپاره یې توره ږیره سپینه کړې ده. په سلهاوو محصلان یې روزلي او تر اوسه یې 20 مهم اثار په پښتو او اردو ژبو خپاره کړي دي. د پښتو ژبې دغه حقدار قلموال پروفیسر اسیر منګل نومیږي. تقریبا د ادب په هره برخه کې یې پوخ قلم چلولی دی. د دوی یو شمېر کتابونه د پښتونخوا د بېلابېلو پوهنتونونو په تدریسي نصاب کې هم شامل دي. او چې کله ما دا ادبیاتو کې دغه وکړو، شپاړسم وکړو، نو موږ بیا د ټل نه زموږ والد صاحب په کډه رالو پېښور ته. نو په پېښور کې بیا ما د خپل ژوند شروع د یو جرنالیست په حیث وکړه. او دا کال 1986 به و. هغه وخت یې په پېښور کې یو د پریس انفارمیشن محکمې یو رساله به خپرېده، د اباسین مجله. نو د هغې زه معاون مدیر وټاکلی شوم. د هغې نه پس هغې کې ما 88 89 او 90 پورې ما د هغې مجلې کې کار وکړو. بیا د پښتو د استادۍ دپاره څه نقرې راووتې، نو ما هغې ته بیا درخواست وکړو. نو زه بیا د پښتو لیکچرار استاد وټاکلی شوم. نوموړی استاد لیکوال نږدې 80 کاله تر مخه د پښتونخوا د هنګو ولسوالۍ د ټل په سیمه کې د استاد مولوي نظام الدین منګل په کور کې زیږېدلی دی. د دوی پلار د دغه سیمې په عربي دارالعلوم کې د منطق استاد و. تر اوسه پورې ما ډېر کتابونه لیکلي دي. 20 کتابونه خو چاپ دي چې په هغې کې 4 کتابونه په اردو کې دي، ترجمې دي. لکه د پښتو افسانې 100 کلن بهیر، دا د لنډو کیسو یو کتاب دی چې هغه نن سبا په ټولو پوهنتونونو کې په نصاب کې شامل دی. دې کې ما د پښتو د لنډې کیسې که هغه لر افسانه نګاران دي او که بر افسانه نګاران دي، که هغه د دنیا په کم ګوټ کې هم چا چې پښتو افسانه لیکلي، ما خپل یو زیار ویستی دی. نو هغې کې ما هغه ټولو ذکر کړی. دا یو تحقیقي او تنقیدي کتاب دی. نو بیا دا ما بیا اردو کې مې ژباړلی دی. یو بل کتاب چې هغه طاهر افریدی د کیسې افسانې د لنډې کیسې او د ناول او دا مطلب دا چې د کیسه ییز ادب ډېر لوی نوم دی، د هغه یو کتاب کاڼو کې رګونه چې هغه په قبایلي ټولنه لیکلی و، هغه ما اردو ته ژباړلی دی د کوهسارم کې لوک په نامه. دغسې یو زموږ یو بل ډېر مشر د پښتو کیسه ییز ادب ډېر لوی نوم فاروق سرور چې هغه علامتي افسانې لیکي او علامتي ناول یې لیکلی دی، سګوان. نو هغه ما د سګبان په نامه اردو ته ژباړلی دی. دغسې یو بل کتاب فسانه کوهسار، هغې کې ما دا کوشش کړی چې د پښتنو منتخب لنډې کیسې افسانې که هغه بره لیکلي شوي دي، که دلته لیکلي شوي، که د دنیا په نورو ګوټونو کې لیکلي شوي دي، هغه ما ژباړلي دي اردو ته. پروفیسر اسیر منګل وایي د دوی په کورنۍ کې بل څوک لیکوال او شاعر نه دی تېر سوی. نوموړی له ځوانانو غواړي چې لومړی په پوهه ځان سمبال کړي او بیا په پوره دقت قلم د ټولنې د ستونزو حل کولو په موخه ورپورته کړي. نو مونږ چې پښتو کې د چا نه متاثره وي، مونږ چې څه زده کړي دي ونه، که هغه خوشحال دی، ستر خوشحال دی، رحمان بابا دی، حمزه بابا دی، غني خان دی، کاظم خان شیدا دی، نو دا ډېر لوی خلک دي. دې نه هر یو لیکوال متاثره دی او هر یو لیکوال د نه ګټه ترلاسه کړې ده. په ننني وخت کې هم ډېر لوی دانشوران موجود دي. صدیق پسرلی، پیر محمد کاروان، نورالحبیب نثار، شاه سعود، فیض الوهاب فیض، داسې نور ډېر لوی دانشوران دي. د دې لیکونه
ډېر ګټور دي او دینه ډېر زده کړه کېدی شي. او پښتانو ته زما دا خاص دی او زما دا یو ارمان دی چې پښتانه خپلې ژبې سره مینه وکړي، خپله ژبه شته کړي. نورې د دې دا مطلب کله هم نه دی چې پښتانه دې نورې ژبې نه وایي، نورې ژبې دې هم وایي، نورې ژبې دې هم زده کړي، خو خپلې پښتو سره دې پښتو وکړي. د پښتنو متعلق دا خبره کېږي چې پښتانه پښتو ته خپلې ژبې ته د ویندې په نظر هم نه ګوري او دا یو حقیقت دی. نو مطلب دا دی چې کله مونږ خپله ژبه په خپل کور کې شته کړو نو مونږ به ډېر څه ترلاسه کړو. دا د ملګرو ملتونو په چارټ کې دا خبره لیکلې شوې ده چې کم ماشوم په خپله مورنۍ ژبه کې څومره ښه زده کړه کولی شي، څومره بشپړ زده کړه کولی شي، هغه په بله ژبه کې نشي کولی. نو دې له کبله مونږ ته دا ضروري ده چې خپلې ژبې سره مینه وکړو، محبت وکړو. نو دا ژبه به هله مخ په وړاندې ځي چې مونږ ورسره مینه وکړو. چې کله مونږ ورسره مینه وکړو، مونږ لوستونکي پیدا کړو، لیکونکي پیدا کړو، نو لیکونکي په خپله راځي. مطلب دا چې ته د چا حوصله زیاتوي نو هغه به په هغه میدان کې مخ په وړاندې ځي، نوي نوي کارونه به ایجادېږي او نوي نوي څیزونه به مخې له راځي. خو هر کله چې هغه ته څه فیډبیک میلاویږي، څه حوصله ورته میلاویږي. نو نن سبا د پښتو د ژبې د لیکوالانو دا دغه دی چې لیک خو پکې کېږي او خو بشپړ لیکونه کېږي، خو بشپړ کتابونه مخې له راځي، خو لوستونکي هغه شان نشته لکه څنګه چې د نورو ژبو دي.